د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. غین یا غ تورې د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا غ توری دی. دا غ توری دی. دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې غ توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د غ توري تر څنګ په ټکي ټکي د غ توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي غ توری داسې ډک کړئ. د غ توري شکل مو وپېژانده. اوس د غ توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، غ توری د غر په سر کې د لیکل شوي غږ دی، لکه غر. ته ووایه غر. ته داسې نومونه ووایه چې د غ توری په سر کې راشي. غ غرمه، غ غر. د غر په سر کې غ توری لیکل شوی چې غږ یې غ دی. غ توری به د غ په ډول لیکي، خو لولې به یې غ. ګورئ، دا غر دی. اسمان تت شین رنګ لري. غر سپین او فولادي او تورې کرښې لري، او د غر لاندې برخې نسواري، تیزې، خړې او تور رنګونه لري. وریځې سپین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه غر رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د غر په کلمه کې یو ځل د غ توری راغلی، غر. دغه د غ توری چې ر ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم غر لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د غر لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه غر رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. اسمان ته تت شین رنګ ورکوو. داسې. غر ته د واورې په شان سپین، ځینې ځایونو ته یې فولادي او تور رنګ ورکوو.
په اسمان کې دغه وریځو ته سپین رنګ ورکوو. شاباس، همدغه شان یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اول غ توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د غ توری لیکل شوی دی. د غ په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي غ توري په سر غ توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي. مونږ غ توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، غ توری دغسې لیکل کیږي. مونږ غ توري لیکل زده کوو. ګورئ، دا د غر د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د غر کلمه لیکل شوې ده. د غر په کلمه کې سور ټکی راغلی دی. د غ توري په سر کې اوس د غر د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، غر لیکل زده کوو. شاباس. شاباس، اوس مونږ غر لیکو. غر دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د غ توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي غ توري په سر د غ توري لیکل زده کړو. شاباس، غ توری لیکو. مونږ غ توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، غ توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د غر کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د غر د هر یوې سپینې کلمې پر سر غر ولیکو. مونږ غر لیکل یادوو. شاباس، غر لیکل یادوو. غر لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د غ توری په خړ رنګ راغلی. سر غ توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د غر د کلمو کتار دی چې د غر لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د غ توری او د غر د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، غ توری لیکو.
غ توري لیکل زده کوو. مونږ د غ توری لیکو. شاباس. مونږ غر لیکل زده کوو. مونږ غر لیکو. غر دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د غ توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر غ توري په سر غ توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. مونږ د غ توري لیکل زده کوو. د غ توری دغسې لیکل کیږي. مونږ غ توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د غر د کلمو کتار دی. اوس د غر د کلمې په سر لیکو چې د غر لیکل مو زده شي. آفرین، غر دغه شان لیکل کیږي. غر لیکو. غر لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ غ توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د غ توری لیکو چې د غ توري لیکل مو ښه یاد شي. مونږ د غ توری لیکل زده کوو. غ توری دغسې لیکل کیږي. مونږ د غ توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ غر لیکل شوی.
راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د غر کلمه ولیکو چې د غر لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، غر دغه شان لیکل کیږي. غر لیکو. د غر لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د غ توری چې نوم یې غین او داسې لیکل کیږي، او د غر کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.